د غلو اپریشن څنګه کوي ډاکټر مریض ته کله هم چاته چې د غلو اپریشن کوي نو په دې طریقه باندې کوي چې هغه ته ول ټیسټونه ولیکل شي او د هغې سره هغه ته دا وویل شي چې ته به تر هغې پورې نه خوراک کوي او نه به سکا کوي او نه به څه میډیسن استعمالوي او د هغې نه بعد هغه ته نشه ورکړی شي او کله چې هغه ته نشه ورکړی شي نو په دوو طریقو د هغه د غلو اپریشن کیږي چې اولې طریقې ته الکتروکوټري پروسیجر ویلی شي او دویمې ته کول نایف ډایسیکشن پروسیجر ویلی شي. یعنې په اولې طریقه کې دا وی کوم چې الکتروکوټري ویلی شي دا یو آله ده چې تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي نو په دې آله باندې د انسان کمې ګلې دي هغه کټ کوي او په دې کې دننه ګرمایش پیدا کیږي چې د هغې په ذریعه باندې کټ کیږي او د دې سره دا الکتروکوټري دا کار هم کوي که چېرې د انسان د ګلو سره وینه بهر ته راوځي نو هغه وینه هم بندوي. او دویمه طریقه یې دا ده کوم ته چې کولډ نایف ډایسیکشن پروسیجر ویلی شي چې په دې ذریعه باندې کوم آله چې تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي په دې باندې د انسان چې کومې ګلې دي هغه کټ کوي او که چېرې په دې ټایم کې د انسان د ګلو نه بهر ته وینه راوځي نو کومه درېیمه آله چې تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي کوم ته چې سرجیکل انسټرومنټ نیر ویلی شي چې د په سر کې تار وي او د دې تار په ذریعه باندې انسان چې کومې ګلې دي هغه رانیسي د دې دپاره چې هغه بهر وینه نه وباسي او که چېرې بیا هم د انسان ګلې وینه کوي نو الکتروکوټ چې کوم تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي د دې په ذریعه باندې د انسان چې کومه وینه ده هغه بندوي او د هغې نه بعد د انسان د ګلو اپریشن وشي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو د خپل فرینډ سره خامخا شیر کړئ چې هغوی ته هم دغه شان معلومات وشي لکه څنګه تاسو ته وشو.